تاسې ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ چې په واتساپ باندې یو چاته ایچ ډي تصویر ولېږئ. نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ یو چاته په واتساپ باندې ایچ ډي تصویر ولېږئ. کله چې تاسې په واتساپ باندې یو چاته تصویر لیږئ نو د هغې کوالټي لو کېږي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسې څنګه ایچ ډي تصویر یو چاته لیږلی شئ. نو تاسې به واتساپ خلاص کئ. دلته به تاسې په دې اټیچ باندې به کلیک وکئ. دلته بیا تاسې ګیلري انتخاب کئ. دلته چې تاسې هر یو تصویر لیږئ هغه به ورته انتخاب کئ. په دغه سینډ باندې به کلیک وکئ. نو دغسې که تاسې چاته یو تصویر لیږئ نو د دې کوالټي لو کېږي. نو تاسې به بیا دلته په دې اټیچ باندې کلیک وکئ. نو تاسې به دلته راشئ ډاکومنټ به انتخاب کئ. تاسې به دلته په براوز ادر ډاکومنټ به انتخاب کئ. تاسې به دلته په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکئ. بیا به تاسې دلته په دې ایمیج باندې کلیک وکئ. دلته چې ستاسې تصویر په هر یو فولډر کې وي نو تاسې به ورته هغه انتخاب کئ. نو تاسې به اوس دغه تصویر انتخاب کئ. بیا به په دغه سینډ باندې کلیک وکئ. نو دغسې تاسې کولی شئ چې یو چاته ایچ ډي تصویر په واتساپ باندې ولېږئ. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي درسره یې لایک کئ. ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کئ او که څه غوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.